خیر مثال اگه زمین ما را بعد در بدل زمین ما سرک بر مجور شد. حق به حقدار برسه یعنی حق کسی تلف نشه، حق هر کی به حق خود برسه. زیادیاشان خانهشان هم در تخریب رفته. چی میگن نظرشان درباره این سرک؟ دیسویدای او زمان راضی نیستن. دیسویدای این زمان راضی هستن. اما هزینه که شما سر این خانه تان مصرف کرده بودین، پیسه را مصرف کرده بودین، زمین از خودتان بود یا قوالا داشتین چاروالی بردین، اما خسارات تان پرداخت کرده یعنی؟ اگر در اون زمان نه خدمت نشد، اگر خدمت میشد این حال ما راحت میبریم. شکر کمی سرک جور شد، بر مردم بسیار سهولت شد. بر ما خسارات رایزه، پس در بدلش چیز ما را گرفتیم، عاید ما را گرفتیم. چه رقم یک منطقه بود از نظر امنیت و فعلا چه قسمه؟ گفت 5 ساعت چه رقم زیاد فکر کنیم؟ گفت 5 ساعت ما به دولت خود خدمت میکنم. گفت از او پول میگیری؟ گفت نه، پس اونمو پیشرفتشون از ما کمی ساعت 4 بجه میجم 10 دقیقه بعد 4 میمونه قدیفه خودم میتونم میگه بخی که بریم خلاص شد و بعد تا 4 خو کار کو. د بخونکي او مهربان ذات خو سپېڅلي نامه د یاد درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې د ژوند چارې مو ښې روانې وي. درنو لیدونکو، نن زه د کابل په زړه کې د کورلا پوشتې سیمې ته راغلی یم. چېرته چې زه ولاړ یم دا د بلاکونو په نوم باندې یو نوی سړک دی چې راغېږي او دا سړک د کابل ښاروالۍ لخوا نه د برکي د څلور لارې د بدیل په توګه باندې دلته جوړیږي او په دې ځای کې راغلي. د دې سړک عرض او طول که وګورو، عرض یې تقریبا چې په 20 متره کې نیول شوی دی او طول یې تقریبا په 655 متره کې نیول شوی دی. تر ډېره که وګورو د کابل ښار د وروستیو کې د ګڼه ګوڼې له امله د خلکو لپاره یو څه اوسېدل پکې ستونزمن شوي دي، یا هغه وروڼه چې کارونه لري یا هم په وظایفو باندې مخکې د کابل په ښار کې، نو ډېری وخت دوی د ګڼې ګوڼې له امله نشي کولی چې خپلو وظایفو ته په خپل وخت باندې ورسېږي. او په اوس وخت کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د برکي په څلور لارې کې ډېره یوه ستره پروژه عملي کېږي چې دا یوه ډېره اوږدمهاله پروژه ده او د کابل په زړه کې دا یو تر ټولو ستره او اساسي پروژه ده چې د زیربنایي پروژو یوه ستره نمونه دلته جوړوي. له همدې امله چې هلته کار جریان لري او ډېری وخت هلته د تګ راتګ له کبله ستونزې را منځته کېږي، ځکه سړک هم جوړ نه دی، اوس هم هلته پروژه روانه ده. نو دغه سړک د بدیل په توګه باندې د برکي دلته رغېږي. کله چې دلته کورلا پوشتې ته راداخلېږي دغه سړک نو د کورلا پوشتې څخه پیلېږي او کارتېدو پروانېدو البته او پروانې سي سره نښلوي. زموږ وروڼه چې ښار ته راځي نو د دغه لار څخه کولی شي چې ګټه واخلي. په اوس وختو کې دغه سړک چې ډېری چارې بشپړې شوي دي او اوس هم قیر اچونې ته آماده کېږي. که وګورئ دلته په دغه سړک کې هغه څه چې د یو بشپړ سړک لپاره اړین دي په کامله توګه په نظر کې نیول شوي دي. د ویالو، پلي لارو هغه موضوع ده، همداشان د لایټینګ، ټول هغه موضوعات چې د یو بشپړ او معیاري سړک لپاره اړین دي دلته په نظر کې نیول شوي. دلته په تیر کې یو څه تخریبات هم ترسره شوي دي، کورونه ویجاړ شوي دي. هغه کورونه، هغه ساحې چې د سړک په نقشه کې راغلي وي، لومړی دلته استملاک ترسره شوی دی او بیا هغه نړېدلي دي. زه هم کوښښ کوم چې د دې سیمې له خلکو سره د دې سړک په تړاو باندې وغږېږم، ځکه دلته ځینې وروڼه زیانمن شوي هم دي، د دوی نظرونه به هم را اخلو. او بل دا ده چې نوې پروژه ده، نوی کار شروع شوی دی، نوی سړک دلته راغېږي، د دې په تړاو به هم ورسره خبرې اترې کوو. ورځو خپرونه پیل.
درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دلته د همدې سړک په کاري ساحه کې لکه څنګه چې ګورئ د دې سړک ډیری چارې بشپړې شوي دي. د ډسکورس هغه برخه هم پای ته رسېدلې او قیل اچونې ته دغه دی چې له خیره سره آماده دی. دلته که وګورئ شاوخوا کورونه هم موجود دي. دا سړک چې نوی جوړ شوی دی او د برکي د سړک بدیل دی، نو ډیری خلک چې دلته اوسېږي د ځینو کورونه هم په نقشه کې راغلي دي او یو څه هم تخریب شوي دي او دغه ځای یو وخت استملاک شوی د ښاروالۍ لوري. زه کوښښ کوم چې دغه سیمې له اوسېدونکو سره یو څو خبرې اترې وکړم د دې سړک په تړاو باندې د دې کارونو ته. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوب هستی؟ بخیر هستم. صحتم خوب است؟ خیر. بخیر هستی؟ بخیر. زندگی بخیر میگذره. سلامت باشی. نامتان چیست بیادر؟ نام محمد قاسمه. محمد قاسم. محمد قاسم باشنده همین محل هستی شما؟ بله. از کدام ولایت است؟ از کابل هستین یا از ولایت؟ ما از ولایت بلخ، مزار شریف. مزار شریف. در اینجا زندگی میکنیم؟ خانه ما خود در میدان اویس. خب ما اینجا اومدیم میخوایم یک دکان بگیریم در اینجا. به خاطر دکان؟ بله. چون سرک آمده، سرک جور شده دیگه، پخته شده. بسیار سر سرک دکان باز خوب است، فایده داره. بسیار خوب شد. بسیار. جای دیگه هم کار میکردین؟ دکانداری داشتین چطور؟ دکانداری میکردم. سابق دکان داشتم. خب دکان چی بود؟ چی میخوای بسازی؟ مبل فرنیچر. فرنیچر؟ بله. فرنیچر رو در این وقتا بازارش کم خوب نیست؟ آنام خدا خوب شده. بازار خوب شده. خوب. تجربه هم دارین در این بخش دیگه؟ الحمدلله شکر. بسیار خوب. اینجا که میای سرک جدید جور شده، نو جور شده. بیشتر هم آموده بودی در این منطقه؟ بله بسیار. این سرک یک کوچه خرد بود و موتر و تا آخر موتر نمیره. تپه بود، نمی دیگه خراب بود سرا. حال خود جور شده دیگه. حال بسیار خوب شده. یک سرک بدیل دیگه برکی است. ان شاء الله که دیگه ریزیش هم شروع میشه. واقعا به خدا با ما دیگه انتظار بایستیم که بهتر همین کابل بخیر بسیار سرک‌ها بره، بسیار پلای هوایی جور شود. دیگه پایتخت ما شماست، باید یک نمونه باشه، یک چیزی باشه که مردم دیگه از کشورهای دیگه که میای برای سیاحت و چیزا باید ببینه که کابل چه قسم است دیگه. همون نامی که قبلا داشت باید همون قسم جور شد. در زمان داوود خان که مردم میگفتن که والا یک شهر جور کرده بود که ثانیش کشورهای همسایه نبود. و ان شاء الله که جور شد، ان شاء الله آبادی ما جریان داره. شما که این مردم میشینین گپ میزنین درباره این سرک چی میگن؟ زیادیشان خانهشان هم در تخریب رفته. چی میگن نظرشان درباره این سرک؟ والا بسیاری مردم خوش از این حساب می سرک که برآمد بسیار خوشی میکنه. میگه شکر که می سرک جور شد، بر مردم بسیار سهولت شد. دیگه خوش هستن. یک چیز است که این سرک هر جایی که جور شود بس سرکی که پخته باشه، کلان باشه و همین سرک که فعلا ما و شما ایستاده هستیم یک سرک که بدیل برکی است. بله. زمین هم دیگه قیمتش بالا میره، چون زمینی که نزدیک به سرک باشه یک کمک قیمتاش میره بالا دیگه. 100% سرک در منطقه که سرک میبره، اگر خانه که قیمتش در 15 لک باشه و در 30 لک میرسه، دو چند میشه. سرک بسیار خوب است. یک چیز است که یک چند تا فایده دیگه هم داره. مردمی که خانهشان یک کمک در تخریب رفته، شهروالی امو هزینه‌اش پرداخت میکنه و چیزی که مانده و دیگه قیمتاش هم بالا میره، امو بدلی چیز میشه دیگه، زمین دیگهش که به سرک رفته. والا شاید همت یک پلان خواه است، همت همین کار خو میکنه. دولت خو خانه کسی که در سرک میره او را خو به چی نمیمانه، به حتما یک چیزی برش میده، یک پیسه یک چیزی را خو برش میده. آبادی و چیزی که مصرف کرده او را. بله یا 100% او پیسه را خو باید میده. نظرت درباره پروژه‌های دیگه که در شهر کابل جریان داره فعلا چی است؟ چطور می‌بینی کارایشون؟ والا بسیار نگاهی که با سازی شو خوب شو، خب ما خوش هستیم دیگه. از این بعدش هم آبادی شو خوب است، خوب میشه. ان شاء الله ازدحام دیگه خلاص میشه، کاروبارم جور میشه ان شاء الله. ان شاء الله خوب است، میشه ان شاء الله. خودم پیامی گفتنی چیزی اگه داری که ما در خدمت. سلامت باشی دیگه، خوش شدیم دیگه. زنده باشی بیاد، بخیر باش، سلامت باشی، بخیر باشی. درنو لیدونکو د بلاکونو په نوم باندې دغه سړک نو په اوس وختونو کې پیل شوی دی. تر ډېره پورې کارونه پر مخ باندې تللي دي. کوم ځای چې په تیر کې استملاک شوی د ښاروالۍ له لوري هغه هم تخریب شوی دی. خلکو بیرته کوم کورونه چې کومه ساحه چې سیمه چې پاتې وه
هغه هم بیرته رغولي دي او په اساسي شکل باندې همداشان اوس وخت کې ګورو ډېری ورونه کوښښ کوي چې دا دوکانونه د سړک په غاړې باندې جوړ کړي چې یو څه ګټه هم ورته ولري دې لارې وکولی شي چې حلاله روزي پیدا کړي دغه ورور سره به هم زه وغږېږم دکان کې ناست سلام علیکم سلام علیکم برادر جور بخیر خوب هستی بخیر هستی خانه خیرتی زندگی بخیر همینجا باش راحت باش زنده باش مشکل نیست خوب هستی بخیر هستی زندگی جور بخیر جور زنده باشی بخیر باشی تشکر بخیر باشی میبینم هر دو طرف سرک دیگه دکانا جور شده رئیس بله. دلیلش چی است هر دو طرف سرک دکان جور شدگی است دلیلش این است که مردم خانهش خراب شد جایداد برش نمان مقدار زمینش کم مان مثال از خود ما اینی که فکر کنین 12 متر بر خانه ما بود 8 متر جسرک رفت 4 متر بر ما مان اما چیزی که مانده دیگه او رو دکان ساختیم اونمو چیزی که مونده اونمو رو دکان ساختیم و دینامیک گذران میکنیم دیگه مجبور هستیم دیگه خانه مانه نمونده دیگه یک جای دیگه کوچ انتقال دادیم همیشه گذران میکنیم توکل به خدا اما چیزی که در تخریب رفته بله اما هزینه‌ای که شما سر این خانه‌تان مصرف کرده بودین پیسه را مصرف کرده بودین زمین از خودتان بود یا قوالا داشتین چاروالی بردین اما خساراتتان رو پرداخت کرده یا نه تا فعلا خسارات ما را پرداخت نکرده به خاطر که جایداد ما از پدر ما مانده این چیز هستن ورثه‌ای است تا که ورثه جور نشه تا که وکیل جور نشه تا که خود ما با یکی دیگه خود رأی ندیم که یک وکیل انتخاب کنیم در اون صورت باز خسارات ما را نمیتقبل یعنی در این باره دقیق هستن کار را میبینه که مثلا حق به حقدار سپرده شده حق به حقدار برسه یا نه حق کسی تلف نشه حق هر کی به حق خود برسه یا نه کسای دیگه هم هستن همسایه‌تان که مثلا پیسه را گرفته باشن اما حقش گرفته این همسایه پولی ما این می خانه است این گرفته پیسه خودم گرفته از مواباتی خود دیگه از جایداد تا حالا معلوم نیست که جایداد ما را پس زمین میته چی میته دیگه در اون صورت قواله خدارین بخیر قواله عرفی داریم قواله عرفی از پدرکلان از پدرکلان است دیگه شرعی تا که میگن شرعی نباشه از شرعی را میته از عرفی را نمیته خدا کنه که شما هم دیگه به حساب برادری بشینین و یک وکیل تا تعیین بگین ان خدا دیگه زده و کنده گفتی اگه تو رایستیم که باش چی میشه ادامه روان است بشه نظر درباره این سرک چی است مردم خسارت کردن یا کمکی نقصان برش رسید یا کمکی چیز شدن متضرر شدن ولی سرک ساخته شد خسارات خورایزه خسارات یا به یک حساب اگر بر ما خسارات رایزه پس در بدلش چیز ما رو گرفتیم واحد ما رو گرفتیم به خاطر که سابق نداشتیم سرک موتر که از سر سرک می اومد تا زیر تپه استاد میشد بازوس راه نداشت اینال شکر خدا از اون سر میای موتر در این سر میره این سر در اون سر میره راواز از هزار بار شکرگزار هستیم خیر مثال اگه زمین ما را در بدل زمین ما سرک بر موجود شد بدون شک ولی به نسل ایده ما شما خواهنده ما خود نداریم من خلاص شدیم بیری چی ما صفحه چه دینا جوان بچه هستیم میگن بیش صفحه چی خلاص براینده ما خود به درد میخوره دیگه بدون شک مردمای بزرگ ما شما که هستن ریش سفید هستن شما دیگه ریشتان سفید جوان هستین ولی شاید یک چیز علت دیگه داشته باشن مردمای که از زمان داوود خان زندگی میکردن اما بزرگای ما شما دیگه و بعضی وقتا قصه داوود خان میکنن ظاهر شاه را میکنن که این طور آبادی بود فعلا هم که ما شما میبینید شاید وام یک کمک مشکلات متحمل شده باشن و فعلا ما شما را که دیگه کار جریان داره کمک مشکلات داریم و ما میگیم که ولی در زمان داوود خان تو کارا شده بود و نسل‌های آینده ما شما شاید بگوین که ولی در این وطن در این زمان یک خدمت برای کشور شده دیگه و در اون زمان اگه خدمت شده بود بر ما میشد باید با اون خاطر که اگه در اون زمان نه خدمت نشد اگه خدمت میشد اینال ما راحت میبریم اینال در این زمان که خدمت میشه اولادای ما نسل ما که میمونه در این زمین بینیا خدمت میشه این یک جای افتخار از من بدون شک ما هم باید کوشش کنیم که با این مردمایی که کار میکنن یا کمک کنیم دیگه چون تنها نمیشه که شاروالی کار کنه ما نه خود شاروالی به یک دست خود نمیتونه که بگیره مثال اگه شاروالی بر ما سرک جور میکنه باید خود ما احتیاط کنیم سرک خود خراب نکنیم جوی خراب نکنیم پلچک خراب نکنیم یا اینی که سنگایی را که میشونه در باز مردم یگان تا را ببینی شانه کده میره کجا میری باش که دیو روی اولی خود جور میکنم روی اولی ده جور نکن از خانه بکش بیار چیز جور کن شار جور کن از یک منفعه جایی که ما شما استاد فعلا که ما استاد هستیم این جایی نیست که مثلا یک مربوط شخص باشه نه مربوط شخص نیست مربوط ملت است ملت است سرک تنها از دولت نیست دولت سر ملت استاد ملت سر دولت استاد است از یک نفر سوال کردن از یک کارگر ژاپنی گفت چقدر کار میکنی در روز بر دولت گفت 8 ساعت کار میکنم گفت بعد از 8 ساعت چی میکنی گفت 5 ساعت اضافه کاری میکنم
گفت 5 ساعت چه رقم زیاد فکر کنیم؟ گفت 5 ساعت ما با دولت خود خدمت میکنم. گفت از او پول میگیری؟ گفت نه. پس اونمو پیشرفتشون از کنه 5 ساعت بعد از ما که ساعت 4 بجه میچم 10 دقیقه بعد 4 میمونه قدیفه خودم میتونم میگه بخی که بریم خلاص شد و بعد تو 4 خو کار کو تو نکو دیگه با دولت خو بیازی تو خدمت نمیکنی حق دولت هم تو میخوری. بیادر یک گپ رازه که وقت ما هم نمی خیلی وقت است که دربارهش فکر میکنیم. یک نفر ما داشتیم با نام ناکامورا، شاید نامش شنیده باشید، در جلال آباد بود، خدا بخشش فوت کرد. کانال را که میساخت برای مردمی که در پروژه کار میکردن برش میگفتن که 1 ساعت فقط برای وطنتان کار کنید. میگفت اما مردم افغانستان دور از ما و شما، دور از حاضرات، دور از همه آدمای خوب ما، اگر میکرد افغانستان به یک جای میرسید. حال فکر کنین اینمی سرک جور میشه، یک دفعه بارندگی شد پارسال که مکمل سرک ما او پر شد دیگه. اون از اونم بابات که سرک کار جریان شد 2 ماه 3 ماه میشه خوب کار جریان داره. یعنی فعلا که جویا جور شده در کنار سرک این جواب میته برای مشکلاتی که فعلا از نظر آب و مثلا بارندگی داشتیم؟ جواب میته در صورتی که پیشتر صاف باشه. اینجا جواب میته، اما دم روی اگر صاف باشه میته جواب، اگر نه که نباشه باز اون موخیزی در سرک است و در پیاده رو است و در خانه میره، مردم آزار اذیت میشه. یعنی جایی که کانال است در شهر کابل اگر کلش صاف شوی دیگه مشکل پیش نمیاد؟ نه ان شاء الله که کانالا کو صاف باشه حتما. مثال یک هفته را بگه اگر نولش بند باشه که پرتی از دانش سر میکنه. صحیح سنی اگر دان نوله صاف باشه خودش از درای نوله خود میاد. حالیه و منمت را دمش که صاف کنی میره پشت کار بار خود. اگر نه که بند باشه دیده سرک بالا میشه و دو پیاده رو بالا میشه، راهش که بند شد در خانه یک مسلمان در آمد خلاص و نمو گپ سابق از دیگه. بدون شک یک گپ بسیار خوب زدی و مردم ما شما که فعلا ما شما را میبینه همین موضوعات رو درک کنن و بتونن که یک کشور خوب داشته باشیم در آینده. تا فعلا که هر چی شده خوش شده تیر شده ان شاء الله. خود گذشته را میگه صلوات آیندهش احتیاط میکنه ان شاء الله. باید مردم افغانستان خودش کوشش کنه دست به دست هم بتیم تا آینده خدا بسازیم، وطن خدا بسازیم، تا بقای دست مردم بانیم. حال میگن که عوض بالا خطا صحیح خطا صافش میکنیم، در پایین که رسید صاف کده میخوریمش دیگه. این درباره این منطقه اگه برای ما بگن شما اینجا زندگی کردین چه رقم یک منطقه بود از نظر امنیت و فعلا چه قسم است؟ مردم منطقه ما خوب مردم است. ما اینجا 17 سال زندگی میکنیم، اینجا گفته اگه تا عمر ما تیر 17 سال است دیگه. ما در این منطقه زندگی میکنیم. منطقه کلولا پشته است، خوب منطقه است. از امنیتش در دوره جمهوریت هم راضی بودیم، کامتون در این دولت مزار و شکرگزار هستیم، از دولت خود راضی هستیم دیگه. ان شاء الله. و کدام مشکل کامتون باشه دیگه ان شاء الله یوم حل میشه. حل میشه. او به مثال یک 4 تا که میاد منطقه میگردن، یک 4 نفر دور از روی تو نگلو چک می یکی دیگه می منطقه ما را خراب میکنه، 1-2 تا از منطقه را میگیره 6 تا، 1-2 تا از دیگه جای میره 8 تا و نمو رقمیاش که گم شوه. بیخی ما دیگه از منطقه خود راضی هستیم. هزار بار شکر. حالا چیز دیگه نیست منطقه ما، شکر خدا. الحمدلله ما شکر میکشیم خدا را هزار بار شکر که امنیت است، منطقه آرام است و مردم در آرامش زندگی میکنه. این هم بسیار گپ کلان است. کدام پیام گفتنی اگه داشته باشین که کدام پیام خاص ندارم برتون، فقط همین شکر که جور هستین، آرام هستین، همین که لبخندتون بسیار به ما هر چیز کافی است. زنده باشی، بخیر باشی، تشکر خوبی، زنده باشی، بخیر بخیر باشی. درنو لیدونکو د دې ورور خبره تاسو واوریدلې د دې سیمې په تړاو باندې د دې سیمې د اوسیدونکو په تړاو باندې د دې پروژې په تړاو باندې چې فعلا دلته عملي کیږي. وخت هم ټول ورونه چې دلته اوسېږي د دې کار په تړاو مثبت نظرونه لري او هر څوک دا هیله لري چې دغه ډول پروژې نورې هم زیات شي. د هیواد په آبادۍ کې ستر ګامونه په اوس وخت کې اخیستل کیږي او موږ هم دا هیله لرو چې همدغه ډول ادامه ولري او د هیوادوالو څخه هم هیله دا ده چې دوی هم باید د دغه ډول پروژو په عملي کېدو کې همکار اوسي تر څو پورې ټول په مساوي ډول باندې د دې پروژو په رغېدلو او بشپړېدلو کې سهم اوسو. درنو لیدونکو د همدې سرک د همدې پروژې د همدې سیمې یو څو انځورونه ګورئ بیا هم له تاسو سره
لکه څنګه چې ګورئ دغه سړک اوس تقریبا چې ډیری چارې پای ته رسېدلي فقط یو د قیر اچونې هغه مرحله پاتې ده چې په عامه اصطلاح تاسې کتلی شئ دغه ماشین چې زما شاته دی دلته نو زموږ ډیری هېوادوال د پف ماشین وایي چې سړک قیر اچونې ته اماده کوي هغه خاوره چې کلکه شوي نه یا هغه جغل چې کلک شوی نه نو د دې ماشین په واسطه باندې لرې کېږي او بیا له هغې څخه وروسته قیر اچونې ته اماده کېږي او انشاءالله موږ هم دا تمه لرو چې ډېر ژر دغه چارې پای ته ورسېږي او زموږ هېوادوال وکولی شي چې دغه سړک څخه استفاده وکړي زه کوښښ کوم چې د دې سیمې له مشرانو سره وغږېږم یو څو خبرې ورسره کوم د یو مشر ناست دی السلام علیکم خوب هستی بخیر هستی زندگی بخیر میگذره بخیر پیشی میگذره دیگه نام چیست کاکا جان نام نوروز خان نوروز خان بله نوروز خان کاکا باشنده همین محل هستی؟ باشنده همین محل ما خانه تان همیجاست؟ همیشه سان میبینیم من از وقت دیدمت که همینجا ششتی همیشه هر روز میایی؟ هر روز بشید چی کنیم بیکاری حال بیدم بیکار سی ما از کار لذت میبری؟ همین شاروالی که کار میکنه اینجا فعلا فعلا یا خوب کار میکنم دفتن فعلا از او پیشش یک کمی سوسی کردن به خاطر که خانه بود چند تا خانه بود از این تا بلکو یک مشکل بود بازالی راحت کار بکنم شما دورای داود خان و دورای یاد دست؟ نه یاد نیست یادت نمیاد؟ از ببلک کار مدارتم است خب درباره داود خان مردم ما شما میگن که والا او زیاد کار کرده بود همین تو پروژه‌ای که فعلا جریان داره به نظرت در اون زمان زیاد کار شده بود یا فعلا زیاد کار شده؟ بله زمان یادم نیست اگه یادم باشه شاید خود باشم با این زمان یک کار جدی داره کار زیاد شده است زیاد هم شده است و اون زمان بود کمرسی بود مثلا مردمش ناپوی بود گفته اگمتا آد یک مردم آشار شده است مردم شدیده شده است داره کل جای جور بکنه اساس بسیار خوب درباره پروژه‌ای که فعلا در شهر کابل است در این باره چی نظر داری کار خوب است یا نه خیلی ببینه خانش آباد بودا کار میکنن این سابقه هم چند وقت پیش هم یک 10 سال پیش که کوشار سمت کنن دیگه اساس سمت آل معلوم میشه که معلوم است سمتش و همین جور کردن سوت جور کردن سمتش سوت سمت کردن خیلی خراب کردن دیگه خراب کردن ایوزش قیر کرد خانه شما هم در این تخریبات رفته یا نه برای خاطر این سرک؟ از ما نه از کسی دیگه رفته است همسایه‌تان بوده؟ همسایه بوده است شما که کدی بر بزرگای می منطقه میشینین درباره این سرک چی میگن؟ راضی هستن از کار یا نه؟ باید راضی باشن اگر چی دیسفایدهای او زمان راضی نیستن دیسفایدهای این زمان راضی هستن به خاطر چی که او زمانه که بود که من گفتم در چند وقت پیش که او زمان ناپویی بود عادی نیست ناپویی کلی اشار شده است و مردم هم کوشش میکنن که در می وطن ما دیگه پروژه زیاد شد جوانام سر کار شد بله یک چیز واسه است مردم سر کار شود که شهر خوب شود لک شود که شهر گفتی اگم تا سابق بود دیگه رقم آل دیگه رقم شود مردم هم زیاد شده شهر کابل باید 100% اون شخصیت نه روز به روز دیگه زیاد میشه که سوارای دیگه هم که چیز هستن میان پس روز به روز اگر چی وقت بگویم او وقت بود 50% حال شده است 90% مردم زیاد شده است دیگه هم زیاد میشه روز به روز زیاد شده میده دیگه از ولایت‌های دیگه هم دمی جایی که زندگی رو بینیم زیاد میشه دیگه بله یک چیز زنده باشی کاکا جان بخیر باشی سلامت خیر ببینید زنده باشی کاکا بخیر باش تشکر درنو لیدونکو کاکا خبره تاسو ورته زمونږ د مشران ډیر خواږه خلک دي ډیر خوږی قصې کې کله هم چور سره کینی د زه په تړه ور سره خبرې کوي یا هم د پروژو په تړه ور سره غږیږي نو ډیر خوږی قصې لري د لزان سره څومره چې ور سره کینی نو دغه خبرې کول دومره خوږی چې زړه دې نه غواړي ورنه پورته شي او پرې دی
خو بیا هم موږ د خپرونې د کمښت له امله نشو کولی چې خپلو خبرو ته ډېر ادامه ورکړو زموږ خپرونه په همدې ځای باندې پای ته رسېږي تر بلې هغې چې زه امین الحق امیني ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم الله مو مل شه